रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कोल द जुमे ورځ وا یو سړی مخامخ ناسته لنګ والے دے کمیسی نشتا ټوپای نشتا او لګیا دے جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تقریر خلاص کنو راوی غوښته چلکتا ولی جړل او یا رسول الله که اجازت راتو کی چې د مسلمانانو لک شکایت درته وکما جناب محمد رسول الله ورته فرمایي چې بچیا د مسلمان شکایت مکوا کتا تس تکلیف نو ماته وای چې زاغ رفقم ورته یا رسول الله جاړم پدی چې د خدای غریب ما خوار ما ټوپای نه لرم کمیس نه لرم کېړه نه لرم کور نه لرم د کور سامان نه لرم دغه یو لنګ مې دی چې خیرل شنو لري چرته لاړ شملته وینځم زور ته بربند ناستم چې وچ شي بیا یو تړم او را روان شما شکایت څه دی یا رسول الله ګیره مې سپینه شوه عمر مې ټول تیر شو دنیا کې ګوره د چا ودونه کېږي د چا کویدنې کېږي ما ته تر اوسه پورې چا پیشکشونه کې چې راشه چې ستا واده وکړمه رسول الله ورته وویل چې غم مه کوه ته لاړ شه په ارام کښېنه جاړه ما مه شکایت کوه زه دې ذمهوار یم انشاءالله په ډېر لږ وخت کې به دې واده وشي چې یو دوه ورځې تېرې شوې او سوداګر راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یا رسول الله زما لور پیغله شوې ده چا سره چې ته مناسب ګڼې نو نکاح ورته وتړه حضور علیه السلام ورته وویل سوداګره ته ځه کور ته او زه سړی درلیږم چې کوم سړی دروازې ته درغی او زما نامه یې واغسته نو لور ورته په نکاح کا سوداګر کور ته لاړ اوس رسول الله هغه سړی راوغوښته دا سړی نامه و جلیبیب ورته جلیبیب فریاد دې کړی فریاد دې منظور شو د فلانی سوداګر کور ته ورشه نور بندوبست درته ما ټول برابر کړی دی سرتور سر خپې ابله خپې د سوداګر دروازې ته ورغی دروازه ورته وټکول سوداګر راووتو السلام علیکم وعلیکم خیر علی جلیبیب خیر شه جلیبیب ورته وی تاسو درخواست کړو جناب محمد رسول الله تا هغه درخواست دی منظور شو سوداګر ورته داسې کوس پاس ګوري چې پروردګار زه خو سرمایه‌دار او مالدار سړی یم دا خو د خدای ملنګ دی کور او سامان د کور خود څه کوي چې د تن جامې هم نشته نو د سره به زما لور څه روزګار کوي سیو نه وی ورته وی نه راټلو وی بچیا ته صبر وکړه زه کور تپوس کور ته لاړو بیبي ته وایي چې ښځې ستا لور سره د نکاح کولو دپاره جناب محمد رسول الله جلیبیب راستولی دی نو جلیبیب خو داسې ملنګ و چې په ټوله علاقه کې د هغه غریبي او ملنګي مشهوره وه ښځو م پېژندو جینکو م پېژندو سړو م ښځه ورته وایي سړیه پام کوه خدای دپاره چې جلیبیب سره د لور نکاح ونه کوي داغه خو نه کور شتا نه د کور سامان شتا زما لور به اوسېږي ورسره چر لورې په منډه راووته ورته مورې دا پلار سره مې ستا څه جګړه ده څه خبر مې پلار راوړی چې ته ورسره په جګړه یې وی بچیا رسول الله جلیبیب رالیږلی دی تا سره د نکاح کولو دپاره نو ای بچیا ته به د جلیبیب سره څه ګزران کوې داغه خو نه کور شتا نه د کور سامان شتا نه روزګار شتا لورې ورته وایي چې مورې جلیبیب ته په خپلو سترګو مه ګوره چې چا رالیږلی دی د هغه په سترګو ورته وګوره او مورې زما دې په خدای باندې قسم وي د جلیبیب رالیږلو والا دومره ښایسته دی او دومره مالدار دی چې دواړه جهان یې مثل پیش کولی نشي د هغه په سترګو ورته وګوره داسې لوڼه به مونږ کوم ځای نه پیدا کوو او داسې پلار به کوم ځای پیدا کړي پلارانو ته مو ګوره او لوڼو ته مو ګوره او میندو ته مو ګوره د هلک پلار ته مو ګوره او د جینۍ پلار ته د جینۍ پلار او مور جواب راولیږي چې هلک به
تماشې ور سره کینی ډولای بنه درکړ وای ته پتانا کو سټکورې شي سوداګر راوته جلیبی توي مبارک شه چې لږ صبر وکړه چې سلام کوم جناب محمد رسول الله سره راغ رسول الله تا چې یا رسول الله کار خوشو سروبا سچ اوس بندوبست وکړه و یا رسول الله اتانه ورځ د یو دکاندار سره نو کرمان اتانه چې ما خام عالم سلورنه پخپل اخرمو سلورنه د چابل غریب په خېټه کې واچو هیڅ نشته پیسې نه لري واده کې و یا رسول الله مزمون دادا چې سړی سره پیسې نه او واده وشي چا سره چې دولت وي سرمایدار وي هغه خلک کور لور ولي ویلار شاه عثمان ذنورین تا چې واده می تیار دی سلب غوندې پیسې راکړه چې د ولیمې بندوبست په حکم په منډلاړو عثمان ذنورین سرمایدار او دولتمند زمانه. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سلام خپل شي مونږ له سلام هم ناراض سامع او خاص کر دا معززین چې دي د غریب الابیام سلک ډیر زده کړي دي دا معززین چې څنګه کومه دا خدای دې تام سرسان خدای دې غر کچا ته بدینه پس عقل زده کوي او سړی زوی بدر نه جوړي زمونږ د زمانه معزز هغه سړی ته وایي چې نه سلام ورزي نه منځ ورزي چې جنازه سره لاړ شي د مسلمان جنازم نه کوي لاره ولاړی سپېګمو ته رومال نیولې وای ډېر لوی لوی معززین په جنازه کې شرکتو په اخبار کې راځي ستاسو زمانوم نه دا موږ سپېره چې ورته ولاړو جنازه وکړو دا پسډب دي ا معززین فلان صاحب قابل ذکر ہستیاں تھیں جنازے میں تاسو خیال راغی دا معززین ہوتا اللہ سلام هم نه درکو سام بیماری او مرض ته وایي سلام علیکم دا معنا چې پتا دې مرض تو ورته وعلیکم سلام خدای دې تام کور وران سب بیڑا دې غر کړي او دینه پس بدوی سټی کی دی چې په خپل اجرو ځکه ناشتي مولا پکې پیښ شي پیښ مولا نه د مسلې تپوس چې په کومه کلنکاری دی کوي کوم کلنکاری دی کوي یاره مولا سه دې مسلې متعلق ستاسو خیال دی تاسو خیال اوس مولیانم خدای دې ورته هدایت مولا ورته شروع شي د الف نه تر یې ټوله مسلې ورته نه سړی ته ګوره چې پوه شي چې دا کلنکار دی څه خیال دی وای نیم خبر نه دې خیال نیم خبر کړه ناراض بارها ما ته خدای اتفاق ډیر کیږي او چې وی زورته ما ته پته وای چې ته دومره لوی مولا مالدا چا درته ویل چې لوی مولا نو ورو کې هم مولا وای نه مونږ ته ډیر لوی مولا ښکاري مالا بدن مې لوی دی او علم مې ډیر وړو کې دې په یګم ما ته پته نشته چې بیا مې تل ورته بیا راشه کتاب به وګورم چې تا ته پته ولګي چې اسلام پسې څه دوړ دوپم د پاکستان د قانون وکیل نه ته په دې لاره خو تاسو کې چې د فلانه دفعه څنګه ده وای به بالاخانه تراشه اول به فیس ورکې نو بیا به د قانون مشوره در سره کوي دا واوري چې د علم وقار او عزت مونږ خلک خرابو او مونږ به جوړو زما خطه په ما چې دا خبره ده چې دا ورته سبا راشه غریب سره نه دی غوړو سره غریب نه دا کلنکار نه دی دوی دا دین مونږ خلکو سپک کړي سرمایدار عثمان جلیبی ورغه چې بیان ورته وکړ زر اشرفای ولا ورک او د لنګ په پیسکه کې واچو چې روان شو ورته جلیبی به خبره واوره دا پیسې یو څه کچرته کمه پکې راغې نو دوباره بیا مال راشا کمی شوي د لنګ په پیسکه کې پیسې رانیولې او په منډه را روان دی بلاره ورته یو صحابي ورغی جلیبی به چرته منډې وهي وی کویدن مې مشوال پیسې عثمان را کړې زم د واده سره ټکا ټوکا په برابروم ورته جلیبی به واده دی پرېږده محمد رسول الله جنگ لاړو جلیبی به د سواده د زما د مرګ پاتې شي چې سو پورې مې د محمد رسول الله ناموس ګټلې نه وي
امغه د واده په پیسو منډي تلاړو یوې توره واغستا یوې ډال یوې اس واغستو پاس باندې سور شو توره او ډال پلاس کې میدان تلاړو سګوري چې رسول الله په خپل په میدان کې ولاړ دی او د دې غشو په باران دی جلیبی به وا زما محبوب باندې د غشو باران وی او زدي پارامن سینه واچوله په جان جلیبی سینه واچوله په مرګ سینه سورلس کافر مړکړه او په خپلم صد پاسه اتیا غشي په دې سینه کې ولګي د اسنر وګرځیدو انا لله و انا الیه راجعون خپل وینو کې پایو لنګ کې خړو پروت جنگ ختم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو چل کنن خو مون غزال رالو د جلیبی بوادو چې څنګه چل بشوي یو صحابي د لاس نه ولیو چې یا رسول الله راځه چې د جلیبی بواد درته خیمه چې حضور راوست غیر چاپیر ته سورلس کافر مړ پراته دی او منس کې جلیبی په خپل وینو کې خړو پروت رسول الله دسترګو مبارکونه وخدارې وهلې او ورته وی جو جلیبی با په خدای مې دې قسم وی داسې واده دې وشو چې داسې واده به تر قیامته پورې د بل چا ونشي اوچته کوي جنازه راوچته کړه جناب رسول الله د پنجو په سرور پسې روان صحابه ورته یا رسول الله تدا د پنجو په سر ولې روانې ورته صحابو تپوس مکوئ په خدای مې دې قسم وی نن د جلیبی جنازې له دومره ملایکې راغلي دي چې په ځمکه ځای نه کېږي چې زه قدم دې باندې کېږدم ستا په مرګ به عرش عظیم هم جاړي ستا په مرګ به ملایکې هم جاړي نن زمونږ په مرګ شیطان جاړي چې زما پر کټه مړ ملائکی او زمون په مرګ جړل یعنی په مونږه به ملائکی جړل تو بس طرفه زما عزیزانو گریوان کې وګوره لری مزه لړ کدا نه منی چې قبر کې بسې سوال جواب تپوس وغیرہ وغیرہ دومره ومنه چې ورزی به دغه تنګي سړی تا دومره ومنه باقي چې وراله ډېر چغې به وایي ډېر فریاد به وکړي د تیخ راو بدیم نه او پریدی بدیم مرگ بم نی او جوانده با هم نشی ٹنگی نه بمره او نه با جوانده ٹنگی دیشی پا ما اعتبار مکوا چه دا جنازه دا او دا فلانه دی او فلانه دی نه پا آغا خدای باور ہوتا جنازه خدای تا جرگه کول دی چه دی مجرم تا خدای چو نوے سب پا خدای کدانیت نه زمائی او نستای چرا پسی ولا زمانیتم پدی کی چې دا صادر چرتا گورکن دی یو نس او نور بم پکې صحیح او کې بنی را پسې هغه مات ګډ چې ولاړی هغه پدې ته مې جرا خلما خون بابا ته خو چې سم پکې او کې بنی راغین دانیت نه چې تا د پر خدای تجربه کوي معززین چې پکې تلی ای جنازه ډکاینا نو صاحب نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے بیڑا دې مغر کدا ا جنازه دې منشو ځکه چې زمانیتم د جرګې خدای ته نه دی او راپسې مات ګډ چې ولاړ دي داغي نیتم نه دی او معززین واډونه کړه نو لا محاله تم دا سے کو تک شاخه دا باتم د وګ نو باسا نو نه په خپل سکړي اواز چې در پسې کومم زمانیت دا سے نه دی نو لا محاله آخرت او دنیا د دواړه خراب دي تسکه په خپل ځان لاوکا او که په خپل دیونه که په ما او په بل چې اعتماد نه کی پلاری مړي زوی جنازه نه کوي زوی مړی پلار جنازه کې ولاړ نه مور مړی زوی جنازه کې ولاړ نه کدا څه نه دا انګا بنګا پکې ولاړی زوی لري ولاړی جاړي پلار جنازه کېږي زوی لري ولاړی رور جنازه کېږي رور لري ولاړی نو د دې وجنه اسباب د خلاصي بزان لپخپله جوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغله دې د پاره چې تا ته سبق دا وخی چې تب د آخرت د خلاصي اسباب ځان ته پخپله د بار وفات مطلب ځینې خلق دا وایي چې دې میاش کې خوشحالي کوي او د عید میلاد النبی دی او پلانې دی نو خوشحالي ګوره ګډېدو ته نه وایي تاسو پوه شئ په خبره خوشحالي ګډېدو ته نه وایي خوشحالي کوي د دې دا معنا چې خدای شکر دی
چې په دې میاشت کې سردار کونین پیداو او زمونږ د پاره د هدایت باعث ګرځیدل دي او په دې میاشت کې خفګان هم بیا دی چې بیا وفات شوی هم دی. خوشحالي دا معنی چې د خدای شکر وباسي، د شکر ته خوشحالي وي. او خفګان دا معنی چې قرآن وای او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې پیشکشو کې د ټولو انبیاء په نوم پیشکشو کې خیراتو کې ختمو کې قرآن ولولې او د ټولو انبیاء او د رسول الله په نوم باندې پیشکشو کې د خپل مړو پاروا باندې وبخې. دا کار ته خوشحالي موي او دغه ته خفګان. خفګان دا معنا نه ده لکه د اهل شیعه حضرات په شان چې محرم راشي ځان وها ځکه چې امام حسین رایت شوی دی 11 میاشتې بیا یې خیال امراغه دي. یعنی ته پیمانه چې د امر صرف 10 ورځې خلکو ته یاد دي وای ما خدای چې خدای عقل ستنه راو باسي. یعنی امر 10 ورځې خلکو ته یاد بیا هېری کال چرایشي نو 10 ورځې کې رایت شو بیا یې نو دا خفګان دا معنا نه او خوشحالي دا معنا نه. بل خبره دا ده عزیزانو چې ارشتا سوچ وکړئ، فکر وکړئ چې مونږ پیدا سره یو، مونږ کوو څه، دا ټوله ورځ مونږ څه کوو، د خپلو حرکاتو سکناتو ته ګورئ دا مونږ څه کوو. خدای زه څه لا پیدا کړم، زما د پیدایش نه غرض څه دی او زه کوم څه. په دې په خپله د شپې سوچ وکړه او سهار له به په نتیجه ورسئ او په هغه لار روان شي. په ملک کې د ملک به دا خیال ساتئ چې یا الله زه مسلمان یم، دا د مسلمان ملک دی، د مسلمان ملک کردار او کرکټر چې دی مسلمان په وینه کې دا جذبه پکار ده چې خدایا زما د ملک کردار چې دی هغه